درنو قدرمنو هیوادوالو بیا هم سلامونه. اوس مهال هم په نندارتون کې راسره ترڅنګ استاد محترم تاسې ټول به پیژنئ، د دوی فعالیتونه به مو لیدلي وي او راسره ترڅنګ ناست دی او نندارتون ته راغلی دوی هم د خپل وطني تولیداتو د نندارې لپاره. نو د دوی څخه هم نظر به اورو. تاسې هم راسره اوسئ. اول خو استاد محترم او سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته که تاسې هم هیوادوالو سره روغبړ کوئ. سلامت شئ. زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو هیوادوال دې ومنئ، په دې لایق څخه واوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې نن د نندارتون کې حضور لرم. هغه هیوادوال او خلک مې چې ولیدل او واقعا د خوشحالۍ او ښه احساس راغی. حتما دا خو طبعا کله چې یو څوک د خپل هیواد پرمختګ وویني پر دې ډېر زیات خوشحالېږي. نو استاد څه فکر کوئ افغانستان څومره پرمختګ کړی دی او څومره په خپل پښو ولاړ؟ زه فکر کوم چې هغه څه چې د دې وطن د سوکالۍ او د دې وطن په پښو د درېدنې لامل او جوګه ګرځي هغه دقیقا په وطني داخلي زیرمو او تولیداتو سرمایه ګذاري او پانګونه ده. که احیانا موږ په دغه برخه کې او دغه چاره کې بریالي سو یا وکولی سو دا کار وکولی سو، نو زه فکر کوم چې د دې هیواد له نورو هیوادونو سره یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو سره د سیال کېدو یا کم تر کمه په هغه برید په هغه لیکه کې د درېدو یوه ښه زمینه او وسیله. بلکل. یو څه خبره چې دا چې نندارتون د نورو نندارتونونو په پرتله ښه دی، یعنی که موږ وګورو د تولیداتو له اړخه نور هم پرمختګ یې کړی دی، خو د هیوادوالو ته څه نظر لرئ؟ د هیوادوالو مسؤلیت څه دی د وطني تولیداتو په مقابل؟ دوی باید څه وکړي، څه ونډه لري په دې برخه کې؟ زه نږدې په هر یو نندارتون کې چې دلته ترسره کېږي زه پکې یم، یعنې په هر یو هغه کې ګډون کومه. تېر نندارتون کې هم ما ګډون درلوده. په هغه لومړیو کلو کې چې دایرېدل یا جوړېدل ما ګډون پکې درلوده. بله، هر ځل چې زه په دې نندارتون کې ګډون کوم زه دې نتیجې ته رسېږم چې که موږ وکولی شو چې د دې نندارتونونو په وسیله د خپل وطن د خلکو زحمتونه یا تولیدات خلکو ته ور وښیو یا د خلکو په مخ کې ور وړاندې کړو، نو هیوادوال به وویني. زموږ هیوادوال هم بالاخره په یو مرحله کې دې نتیجې ته رسېږي چې موږ د خپل هیواد تولیدات نه وینو یا نسته یا چیرته دي یا څنګه دي. که دغه نندارتونونه وکولی سي چې د دې رکلام یا اعلان په برخه کې کومک وکړي ښه خبره ده. منتها هغه څه چې هیوادوالو ته یو وظیفه ده یا پې مکلف دي هغه دا دي چې د وطن سرمایه گذاران یا هغه څوک چې پانګونه چې کوي هغه په لومړیو کې په یو امید او په یوه تمه دا کار کوي. که هیوادوال زموږ هیوادوال وکولی سي یا وایم چې دا کار باید وکړي چې د دوی تر خوا ودرېږي، د دوی تولیدات واخلي، دوی حمایت کړي، د دوی ملاتړ وکړي، د دې تجارانو یا د دې سرمایه ګذارانو یا پانګه اچوونکو هیلې او تجارت به نور هم وغوړېږي. او دا دوی مسؤلیت ده چې په هغو تولیداتو چې په هیواد کې دننه کېږي خلک پکې مصروف دي او د خپلو هیوادوالو لپاره کېږي، دا د دې وطن د خلکو مسؤلیت ده چې له هغو تولیداتو ته کار واخلي. حتما. او ډېره اړینه خبره مو وکړله دا چې تجاران کوشش کوي زحمت باسي چې یو څه تولید کړي. هغوی هم دا تمه لري چې هیوادوال هم راشي دوی وستایي او دوی ته دوی ملاتړ وکړي، د دوی ترڅنګ ودرېږي، دوی حمایت کړي، ځکه همدې نه دوی انرژي اخلي، د همدې نه دوی هیله او امید زیاتېږي او لا هم پرمختګ کوي او لا هم د هدف لپاره کار کوي. ډېر یو ښکلی نظر مو راسره شریک کړو استاد محترم. خوشحاله شوم دا چې تاسو هم راغلي او د خپل د وطن صنعتکاران تشویق کوئ. همدا ستاسو راتګ د ټولو لپاره یوه انرژي ده. البته استاد دا چې اوس راغلي حلیمیان ګروپ ته او د حلیمیان ګروپ په غرفه کې شتون لرئ، څه فکر کوئ حلیمیان ګروپ څومره پرمختګ کړی د شوینده باب په تولیداتو کې؟ څنګه ستاسو له نظره ښکاري؟ زما له نظره د دوی کار بریالی و، موفقه و. د دوی خواري، د دوی د تبلیغاتو بڼه، د دوی هڅه، د دوی هغه په اصطلاح هغه کارکوونکي چې د دوی
کار کوي دلته په غرفه کې د ټولو رویه او خلق او سمیت ښه و. نو موږ به هم تل کوشش کوو چې همداسې د تل بریالي لپاره اوسئ. واوسو. مننه استاد. سلامت.